افغان دی په پلار او مور باندې او په بچو او په ښځه باندې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره کړې ده قو انفسکم واهلیکم نارا ځان بچ کړئ او د خپل اهل و عیال بچ کړئ د اور نه دا اصل محبت دی د مور او پلار سره د بچو سره دا محبت نه دی چې ته په بچو باندې هاي تعلیم وکړې او دې سبا له دې ایسي لاندې ناشي او دې سبا له یو خوري به څه ته د درې خبرې سړي ته سمه خندا وویله یو دا چې خوري به څه لکه دین ورته مو وښایه الله ورته وښایه پیغمبر ورته وښایه دغه دنیا ورته مو وښایه خو یو ځای ورته وښایه داسې نه چې صرف دنیا ته دې مخه شوي ده او دې فلاني ځای کې سبق خو دې فلاني ځای کې سبق ته ورته ویل لکه دین ورته وښایه دا چې خوري به څه ته به وایې چې ده چې ته ځان له خپل بندوبست کړی دی ځکه خوري وایه ته څه خورې ته څه خورې ته په خپله د خپل رزق پیدا کړې تا له هم الله درکړي نو لیدلی نه ورکړي الله څه د شا مور پلار سره محبت دا نه دی صرف چې ته هره میاشت هغوی له خرچه دیږي او جیب دې ورله ډک ساتلی د پلار عقیده د قبر پرستو عقیده د تصوف عقیده په باباګانو په درګاهونو د هغه عقیدې چې ته ورله د عقیده برابر کړه همیشه له به دله جهنم ته لاړ شي دې سوچ پکار دی د مور عقیده ګډه وډی اکثر د دې مشرانو ګوره زه تاسو ته نصیحت کوم چې د خپلو مشرانو د عقیدې ولټوئ چې د باسو باسو سره دې کې وکړئ پلاره ستا څه نظریه ده مورو ته څه وې د قبر په باره کې د بابا په باره کې ته څه وې د دې تعویض د دې کوډو موډو دې باره کې ته څه وې داسې ګورې هسې دعوه د دروغو نه کومه اکثرو مشرانو عقیده هغه د قبر پرستو عقیده ده او د تعویضونو په باباګانو باندې جوړې شوي عقیدې دي دا خبره صحیح ده که غلطه اکثرو دغه شی دي ما او تا باندې دا لازم دي چې د خپلو مشرانو د عقیدې ولټوي تره ماما نیا نیکه مور او پلار اصل ښه د دوی سره دا دي چې ته په دې باندې پوهېږې چې مورو د الله نه علاوه د چا ته چې ته چغې وایې د چا خواله چې ځي دوی هېڅ هم نشي کولی پلاره دا تعویض دا درګاهونه دا یا رسول الله مدد یا علی مدد دا قبرونه ساتل د دې طواف کول د دې خوا د تله د غوښتو دپاره دا ګوره هېڅ هم نشي کولی یو زوی دی پلار له خرچه ډېره ورنه کړه او دا پلار مړ شو په عقیده د توحید باندې نو دومره خو دا زوی به وروسته کولی شي که نه چې د پلار دپاره دعاګانې وغواړي چې الله ته یې وبخي دا کم کمی چې دې زوی کړی دی کمی کړی دی چې پلار له خرچه نه ده ورکړې سره د طاقت او د هغه د دوایانو تپوس یې نه دی کړی د هغه د ژوند هغه سهولیات یې هغه ته نه دي پیدا کړي دا کمی د ده دی خو دومره دی چې پلار یې موحد او په عقیده د توحید باندې مړ دی نو د هغه دپاره دعاګانې غوښتی شي د هغه دپاره به صدقه جاریه وکړي سل به وکړي یو کس دی د پلار ډېر خیال ساتي پلار یې بېدینه دی مشرک دی مړ شو د دې نه بعد دروازه بنده شو ختم ته دا هم نشي ویلی په یو دعا کې چې الله زما پلار وبخي ځکه چې مشرک خو الله یې نه بخي که دې صدقه جاریه د پلار په نوم باندې شته ټکي جومات جوړ کړي کوی جوړ کړي لاره جوړه کړي د یتیمانانو خیال ساتي او نورو کارونه کوي د پلار ته ثواب رسي نه رسي ورته ثواب دې سړي تباه کړو خپل پلار په حقیقت کې او په خپله ورته ګوري چې زما پلار جهنم ته ننوځي او بیا هم کوشش نه کوي چې دا پلار د جهنم نه بچ کړي د ده نه غټ دشمن تاسو لیدلی د مور پلار د ټول غټ دشمن دا دی چې ویني چې زما دا ښځه روانه ده جهنم ته په خپله یې ویني او بیا هم بچ کوي نه دقې ته یې سوچي چې د ښځې سره به سملم کله او څو بچي به پیدا کړي او په اوله شپه ورته دا نصیحتونه وکړي زما پلار او زما رونه او پلانې او علانې او هغه ته به په خیر وې او هغه ته به دا وې او بچو سره به دا کې او زما د رونو به خیال ساتي او دا به کې او دا به کې یو ورځ خو ته په اوله شپه کې دا مو ووایه زما الله لنډ ورته دا ووایه چې د الله سره دې لګېده زما د سره لګي چې د الله سره دې نه لګېده والله که سره زما لګي او د الله د دین سره چې دې لګېده زما د سره لګي د الله د دین سره چې نه لګېده زما د سره نه لګي دې کې دویمه خبره نشته او که چېرته زما د رونو د عزت ونه کړو نو دویمه خبره پکې شته کې به نو خبره به وکړو که غلطي در وشو د کور د خیال ونه ساتو بیا د لم موقع در کوم کې به نو خبره به وکړو خو په دې کې خبرې نه کېږي چې ستا د الله سره نه لګي او زما ورسره لګي دې کې خبره کېدی نه شي بیا
داسې چې د چا ویلي په اوله شپه کې چېرته تپوس یې د دې ښځې نه کړی دی وایه پلانۍ ته د الله مبارک څه عقیده ساتي ته الله پېژنې پلانۍ ته پیغمبر پېژنې ته څه وایې د پیغمبر مبارک زه درته په دې خبره باندې قسم خورم قسم چې داسې کسان دنیا دي چې د ښځې سره 30 40 50 کاله ژوند تېر کړی د واده نه بعد د اوسه پورې چې دا تپوس هم نه دی کړی چې ته د الله مبارک یې څه وایې بلکې ډېر کسان خپله ښځه ویني چې عقیده خو پرې دغه ظاهري اعمال مونځ او دس نه کوي ټول عمر په ګناهونو کې دی ورته د سره دا نه وکړو چېرته دی خبر شو چې پلانې کور ته راغلی او د کاکا زوی او ښځې ورته په خیر نه وویلی صبر به ورته وکړي بیا ورته ټلیفون وکړي زه به دې داسې کومه په دې کور کې دې ځای نشتي پلانې راغلی او ته ورته په خیر ونه وي هېڅ خبره نه مړه پلاني ته په خیر ونه وي کومه دنیا ورانه شوه ویې نه وي ښه یې وکړو چې په خیر یې ونه وي خو دا خبره مونځ نه کوي د دې تپوس دې وکړه سندرې اوري فلمونو ته ناست دی په ودونو کې ګډېږي جامې لنډې تنګې اچولې دې تپوس دې وکړه ته به دې پورې ښه ته ورور ته دې په خیر ونه او کاکا ته دې په خیر ونه و نه وي په خیر پوهه به یې کړو چې وایه د نن نه بعد په خیر او که بیا یې مو وي چې نه یې وایم په خیر جهنم ته به ځي نه خو چې دی ووایي چې عقیده نه یې زده کوم د الله سره مې نه لګي والعیاذ بالله پیغمبر سره مې نه لګي اسلام سره مې نه لګي دا خو جهنم ته روانه ده په دې ګزاره نه کېږي بچو له دیني تربیت ورکړه سبا لکه دا بچي چېرته په غټ پوسټ باندې نه او د دوی سره پیسې نه وي نو زه به ګزاره وکړمه د غربت ژوند به تېر کړم د آخرت په امیدونو به کښېنم امید خو به مې د الله نه کړم په دې خو مطمئن یم که نه چې زما بچي د الله عزت کوي په دې خو مطمئن یم چې زما د بچو سر غیر الله ته نه ټیټېږي په دې مطمئن یم چې زما بچي د پیغمبر په سنتو باندې ځان خاورې کوي خیر د غربت ژوند به تېر ګزاره به وکړو خو که دا بچی ډېر غټ ځای ته ورسي او د الله سره یې نه لګي د دین سره یې نه لګي زه څه ته ناست یم دنیا کې او چې مړ شم او ما نه تپوس وشي چې ستا بچی دې شي څه جواب به ورکوم زه الله سبحانه وتعالی ته هدایت ساتي کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په تاسو کې هر سړی ذمهوار دی او د هر یو نه به د هغه د ذمهوارۍ تپوس کېږي ما او تا نه غوږ ورته کولاو که ما او تا نه به زموږ د مور پلار په باره کې تپوس کېږي ما او تا نه به د ښځې په باره کې تپوس کېږي د بچو په باره کې او د هغه خلکو په باره کې چې هغه زما او ستا د طاقت او د لاس لاندې دي د دوی تپوس به زموږ نه کېږي که جواب د سره وي او تیار کړی دی بیا خو ډېره ښه ده که جواب د سره نه وي نو د نن نه هغه طریقه دې خپله بدله کړه دا طریقه دې غلطه ده کوشش وکړه چې د دې مور پلار عقیده معلومه کړي که صحیح او ډېره ښه ده که صحیح نه وي نو د هغې د برابرولو کوشش وکړئ مخکې د دې نه چې سبا له آواز وشي چې پلانی مړ ده او پلانی مړه ده دا پلار چې مړ شو ما سره په خپله یو انډین میلاو شوی ما په یو جومات کې بیان وکړ ډېره مخکینۍ خبره په اردو کې ما بیان و پای کې ما د مشرک انجام بیان کړو چې یو سړی په شرک باندې مړ شي د ده څه انجام دی او بیا د ده لپاره دعاګانې نشي غوښتی د ده لپاره که هر عمل ته کې څه فایده نه ورکړي جومات نه چې راوتم ما پسې یو انډین راغی او ما ته یې دا خبره وکړه دا کومه خبره یې ته وکړم خو دا ما هسې وویست بیا مو ته یو څو دلایل بیان کړو د قرآن او د حدیث چې د ابراهیم علیه السلام پلار مشرک و ابراهیم علیه السلام وایي زه بخانه غواړم الله ورته ویل نه په دې کې به خبرې نه کوې د ابراهیم علیه السلام پلار دی د ابراهیم علیه السلام پلار او ابراهیم علیه السلام ته اجازت نه میلاویږي د بخانې د وختو موته شو ژړا شو سم په ژړا شو لکه ماشوم چې ژاړي مې ولې وایي زما مور پلار دواړه په دقه مړه دي مې د آخري وخته پورې وایي د ساوتو پورې د هغوی دقه عقیدې او نظریې وې ما ته وایي پته بیا ما تسلي مو له ورکړه او څه خبرې مو څه وکړې چې تا ته پته ولګي چې سبا له ستا پلار مړ شو د هغه عقیده ښه نه وه ته به څنګه ژوند تېر کړې به سکون
هغه سړی ستا په مخکې جهنم ته لاړ چې ته ترې پیدا وې او تا د هغه د عقیدې سره تپوس نه دی کړی څومره ظلم وکړو مور تا سره څومره سختې تېرې کړي ته نن د دې مور عقیده نشي برابرولی ته نن د دې مور خیرخوا نشي جوړېدی چې ته دې نه تپوس وکړي دا ښځه غریبه تا سره څومره سختې تېرۍ څومره یې ستا دپاره کړي دي او کوي لګیا ده ته د دې سره دا ښه نشي کولی چې دې ته الله وښیي دې ته پیغمبر وښیي ابو حذیفه رضی الله عنه په دې نه دی خفه چې پلار مړ شو خو د هغه انجام و به مړ کېدو چې د مشرکانو په صف کې راغلی خو خفه په دې شو چې پلار مې د دنیا نه کافر لاړ